او د شیرینزاده یوسفي په ژبه وایي ما هم زړه ورته لوی کړی چې تر کله خو به راشي ما هم زړه ورته لوی کړی چې تر کله خو به راشي د شیرینزاده د دې شعر په لوستو راته غالبا د سلیم راز یو ډېر پخوانی شعر بیان شو وایي زما زړه هم باچا خان دی پروا نشته زما زړه هم باچا خان دی پروا نشته که زده کړې ستا نظر کریم خاني ده او صبر زغم قرار لرونکي خلک د عملي جدوجہد سره سره دعاګانې هم کوي دعا د وطن لپاره نه د زیاده یوسفي ویلو دعا د وطن لپاره او دا دعا یوازې د لر وطن لپاره نه همدارنګه د شیرینزاده په وینا د خپل لرغوني هېواد باندې مسلمان دی خپل لرغوني هېواد ته تر عنوان لاندې د ټولې پښتونخوا د خیر ښېګڼې ورورولي او یووالي لپاره ده شاعر د عشق او محبت د انسانیت د ضمیر د حقپرستۍ او د انسان دوستۍ ترجمان وي خو د دې ترجمانۍ حق هغه ادا کولی شي چې هغه هر کله د وخت نارامو ته فکر ونیسي او چې د تورو ګورو زرګو تذکرې کوي او د محبوب د قافل لپاره ګلونه غواړي نو هغه د دې نه هم ښه آګاه وي چې یو مثال بلاګانې د جهان میدان پسې کړي دا د شیرینزاده یو مثال بلاګانې د جهان میدان پسې کړي خو هغه بیا هم د دې بلاګانو ویره تېښته نه کوي چې څونه مین د مرګ نه نه وېرېږي ښاغلي شیرینزاده یوسفزي شاعري د ښاغلي شیرینزاده یوسفزي شاعري کې څه نوې تجربه موږ ته نه ښکارېږي نه څه انقلابیت او جدت په نظر راځي خو موږ چې د افغان ګلونو مطالعه کوو نو په دې نتیجه رسېږو چې د شیرینزاده شاعري خصوصا غزل د جدید شاعرۍ په لومړنیو صفونو کې ولاړه ښکاري زه د افغان ګلونو د شاعرۍ فني او تنقیدي جال اخیستو نه ځان ژغورم د دې خپلې مجموعې ځینې غزلونه چې ټولې په یو ډول په داز ورکول مجبور شو نو بل خوا ځینې داسې خامې هم مخه کې راولاړې شي چې موږ په څه فکر کې واخلو تفصیل سره ذکر کولو نه دا مقاله او نه مناسب ګڼل کېږي چې د کتاب مخکتونه کې عموما د تعریف او توصیف کله درنه کړل خو بیا هم یو دوه شعرونو ته اشاره کوم چې زما تر پوهې ورته ورته نیولی شي لکه ما خو ویل کنه چې زړونه به مو وچوي اوس دې ولې اننګي په رپېدو دي ما خو ویل کنه چې زړونه به مو وچوي ولې اوس دې اننګي په رپېدو دي که څوک وایي چې پښتو شاعرۍ کې د منفو ذکر راغلی نو نسبت یې سره کېدو زیړېدو او موسېدو ته شوی دی رپېدو ته نه ولې شونډې د غم خفګان فکر خوندو له وجې د ژړا په صورت رپېږي هم او د خوشحالۍ په حال کې موسېږي هم لکه ځنه خبره کېږي چې شونډې یې ورپېدې شونډې یې وموسېدلې همدغه شان یو بل شعر مطربان هم په ګډا شي شیرینیار ته مطربان هم په ګډا شي شیرینیار ته چې په خوله یې ستا د مده یې قصیده شوه اصل کې مطرب ساز یا رباب غورځوونکي ته وایي لکه رحمان بابا وایي چې مطرب غوږونه تاو کړي د رباب ګډا کوونکي یا ګډا کوونکي رقاصه او رقاص دلته کېږي نه پوهېږم چې شیرینزاده دې لور ته پام ولې نه دی کړی حالانکې هغه د دې مجموعې په هکله وایي چې د مقدار په ځای مې معیار ته وړاندیز وکړو شیرینزاده دې ښایسته ښکلې مجموعه کې د شاعري سره د شعر او فن وزن سره د املا په هکله هم او د څو کرښې په خپله تر عنوان یو قسم تحقیقي او تاریخي لیکل کړي دي چې دا دواړه داسې موضوعات دي چې ځان نه پرې ښه ډېر تفصیلي لیکل کېدی شي خو دلته شعري مجموعه کې څه ډېر خوندور نه ښکاري ولې د دې نه هم انکار نشي کېدی چې د دې شعري مجموعې لوستونکو خصوصا نوو لوستونکو او لیکونکو لپاره ګټور معلومات ورکوي د پښتو د نوې املا په هکله ښاغلي درویش دراني هم په خپلې شعري مجموعه کې سره ډېر لیک کړی خو چا پرې څه خاص نقطه ځکه نه دی اخیستی چې د هر لیک خپل میدان د ښاغلي شیرینزاده یوسفزي په